نبی رحمت الله علیه عجیب خبره کوي. هغه پر دې ځکه باندې چې ګرځي دا هر مسلمان به اوس حالن در ځان شبوله که په هر څومره ګناه کې دی که په هر څومره نافرمانی کې دی که په هر څومره ناروا کې دی دا به اوس در ځان شبوله کېدای شي د دې په یو عمل باندې د الله تعالی سره یو پټ تعلق زما خو هیڅ تعلق نشته د الله سره او هر کافر به معالن منا را روان در ځان شبوله کېدای شي دې کافر ته به الله تعالی د ایمان توفیق ورکړي د دې خاتمه به پر ایمان سي او زما هیڅ معلومه ده چې زما خاتمه پر ایمان باندې سي کوي. نو مسلمان حالن در ځان افضل بلل او کافر معالن در ځان افضل بلل نو بیا به سړی دینداري او بیا به سړی په دین باندې پوهیږي. خدا خبرې د هغه چا په دماغ کې راځي چې د کوم چا نظر پر دې خپل عیب باندې من کان فی عیبه بصیرا چې کم سړی په خپل عیب باندې آگاهی خبري کان عن عیب غیره ضریرا هغه په دماغ کې بیا د بل عیب نه راځي چې زما په خپل پر دې نس باندې درد دي د بل په نوژي کې زما سوچ نه بنديږي بیا زما سره د خپل ځان د خپل نس د درد فکر سره دی د بل د نوژي بیا ز سفر والا نو چې سړی په خپل عیب باندې د سړی نظری او پر خپل ځان د سړی نظری او د خپل خاتمه فکر د سړی سره ورسره او خپل عیبونه سړی ته حاضر چې په ما کې کم عیبونه ستا بیا د انسان په دماغ کې دا نه راځي چې پلانکې په نشو وخت دی ناروا دی پلانکې په شراب وخت دی ناروا دی پلانکې په پلانکې ګناه وخت دی ناروا دی نه زه په کوم بد عملی باندې اخته ما درته دا خبرې د هغه چا په دماغ کې راځي چې کم څوک په خپل عیبو باندې ډېر ښه خبرې نن موږ د دین سره د ناپوهۍ په خاطر چې د دین سره ډېر ناولده یو نو دین صرف دا بولو چې زه لمونځ کوم او زه روژه نسم دین زه صرف دا بولم چې زه حج کوم زه عمره کوم بس دیندار مسلمان ته په سپک نظر باندې کتل او د مسلمان د سپک نظر د کتلو ځان را ګرځول دا زه د دین حصه نه بولم ژبه مې بېجله ویله کړې ده په هر مجلس کې چې کومه خبره پر خوله راسي دې ته نه ګورم چې روا ده که ناروا ده دې ته نه ګورم چې دا خبره جایز ده که ناجایز ده او دې ته نه ګورم چې به دې د چا دلازاري کېږي که نه کېږي بس چې پر خوله باندې کومه خبره راځي کله د مجلس د تازګۍ په خاطر کله د دوستانو د خندولو په خاطر کله د ټیم پاسي په خاطر دا ژبه بېجله و روانه ده حالانکه دا هم دین دی دا ژبه را ګرځول لکه لمونځ چې دین دی دا هم دین دی. الله تعالی قرآن کریم کې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید دا یو خبره چې در دې خوله راوځي الله تعالی پر دې باندې نگران ټاکلی دی الله تعالی د دې پوښتنه دستي کوي د انسان سره د دې هرې خبرې ملائکه پر دې باندې ناسته ده دا هره خبره لیکل کېږي او د الله تعالی لکه د لمانځه د کولو نه کولو حساب هلته الله تعالی کوي په خدای قسم د دې هرې خبرې حساب هم د الله تعالی په خبرو کې کوي. حضرت عبدالله ابن عمر په مجلس کې یو چا د حجاج ابن یوسف غیبت وکړ. حجاج ابن یوسف په خپله زندگی کې هغه سړی و چې 1,00,000 کسان د خالي په خپله توره قتل کړو چې د ده په لاس کې کومه توره وچلېده د ده په زندگی کې 1,00,000 کسان د قتل کړو او دا داسې نه و چې کافران د قتل کول او چې د په جنگونو کې څومره مسلمانان قتل سو هغه ډېر زیات. یو چا د عبدالله ابن عمر په مجلس کې د حجاج ابن یوسف بدی بیان کوي چې دا دومره بد قاتل او ظالم او کافر. عبدالله ابن عمر ورته سړی که د قیامت په میدان کې د حجاج ابن یوسف سره د دې قتلونو ذمه اخیستل کېږي او پر دې قتلونو الله تعالی سزا ورکوي ستا د دې ژبې سره الله تعالی د دغه غیبت سزا اخلي او تا ته به الله تعالی د حجاج ابن یوسف پر دې غیبت هم سزا درکوي. ځکه په دې باندې مه خوشحاله کېږه چې پلانکی په نشو کې اخته دی زه در هغې شیم او پلانکی په شرابو اخته دی زه در هغې شیم او د پلانکي زامن لمونځ نه کوي او پلانکی بې لمانځه دی نه لا تصبن احدا چا ته په سپک نظر مه ګوره. ما مخکې هم درته ویل یو ګناه ده یو ګناهګار دی د ګناه څخه نفرت کوه لیکن ګناهګار د الله مخلوق دی د هغې سره محبت د هغې ته به نه په سپک نظر ګورې د هغې به نه غیبت کوې او هغې ته به نه بده خبره کوې نه به په بدو الفاظو باندې یادوې. ما مخکې درته ویل یو کافر دی یو کفر دی کفر قابل نفرت دی کفر یو کینسر دی یو طاعون دی یو مرض دی د هغې څخه به سړی نفرت کوي لیکن د کافر ذات دا د الله تعالی مخلوق دی
او د دې سره محبت دا دی چې هغې ته به دعا کوي چې الله تعالی د دغه مرض او د دې طاعون او د کینسر څخه خلاص کړي. ځکه د چا د سختې خبرې جواب په سخته خبره باندې ورکول او چا ته ښکنځل کول او چا ته په سپک نظر باندې کتل او چا ته په بده خوله به یو څوک په بده خوله یادول، دا د دې نصیحت معنا ده چې پیغمبر علیه السلام حضرت جابر ته ویل لا تسبن احدا. که هر څومره سختی در سره وسي، که هر څومره بده وینا در سره وسي او که هر څومره بد ښکنځل درته وسي، که چیرې د پیغمبر علیه السلام امتی پیغمبر علیه السلام په ټوله زندگی کې د بدې خبرې جواب او چاته په بده نه دی ورکړی. زمانم چې چا ماته ښکنځل وکړو، ماته دا حق شته چې زه هغې ته ښکنځل وکړم، لیکن انبیاء کرامو دغه حق په ټوله زندگی کې نه دی استعمال کړی چې د چا د ښکنځلو جواب هغې په ښکنځل نه دی ورکړی، د چا د بدې خبرې جواب هغې په بده خبره نه دی کړی. تاسو الله تعالی قرآن کریم کې د انبیاء حکایت څنګه کوي؟ قوم به څه ورته ویل؟ قل انا لنراک فی سفاهة وانا لنظنک من الکاذبین. ولای خلکو انبیاء ته به خپلو امتو ویل تاسو ډېر بېوقوفه خلک یاست، تاسو ډېر ناپوه انسانان یاست، تاسو ډېر بېعقله انسانان یاست، وانا لنظنک من الکاذبین، تاسو ډېر دروغجن مخلوق یاست. چې کله به انبیاء خپل قوم ته خبره کوله نو خپل قوم به دوی ته جواب، دوی ته الفاظ په دغه شکل ادا کول. لیکن نبی دا نور کول چې ته ماته وایې بېوقوفه، ته بېوقوفه یې، ته ماته وایې دروغجن، ته دروغجن یې. نبی په دې شکل جواب نه ورکوي. الله تعالی قرآن کریم کې د نبی جواب څنګه رانغلی دی ورته قال یا قوم لیس بی سفاهة، ای قوم زه بېوقوفه نه یم، او ای قوم ولکنی رسول من رب العالمین، زه دروغجن هم نه یم، زه د الله تعالی د طرف رسول راغلی. بس هغې به دوی ته د بېوقوفه او د بېعقل الفاظ استعمالول، هغې به دوی ته د دروغجن الفاظ استعمالول. دوی به څه ورته ویل؟ موږ دروغجنان نه یو، موږ د الله تعالی د طرف رسولان راغلي. دغه به جواب. نو د چا د بدې خبرې جواب په بده خبره باندې ورکول او د چا د تیزې خبرې جواب په تیزه خبره باندې ورکول، دا د پیغمبر علیه السلام او د ټولو انبیاو عادت نو، او نه د پیغمبرانو دا شیو او نه د پیغمبرانو دا خویو. پیغمبران خو څه کوي؟ د دې زموږ د بزرګانو د عادت نو. زموږ د مذهب لوی پیشوا امام ابو حنیفه رحمه الله چې په لکونو په کروڑونو انسانان د هغې د مذهب پیروکاران بلل کېږي او دی د دې ټولو مذهب پیشوا بلل کېږي. یو ورځ په یو مجلس کې پر یو لاره باندې د درس د مجلس سره ولاړ د ده مخالفین به ډېرو. دا په دنیا کې قانون هم داسې دی چې کم سړی د دین څومره خدمت کوي د هغې مخالفین هم په هغومره درجه کې ډېرې شي. نه باره یو ځوان ورله راوړاندې شي، باره یې ښکنځل ورته وکړو، لاره کې ورته ولاړ دي، بدې خبرې ورته وکړي چې ده کله د ښکنځلو جواب نه کوي، هغه پر دې مخ په څاپېړه باندې وایي. باره دی څه ورته وایي؟ ورته وایي بچی دا مې هم په وسه باندې پوره ده چې د دې څاپېړې جواب پر دې ځای په څاپېړه باندې درکړم، چې څومره دې په څاپېړه دي په کوم شکل وهلی یم، پر هغه شکل دې وهلی سم، او دا حق می پر کول او دا بدله اخستل می په وسه پوره ده، لیکن بچی دا بدله نه اخلم. بس ورته دویمه دا مې هم په وسه پوره ده چې د وخت به حاکم ته عریضه پیش کړم او هغې داسې سزا دله درکړي چې د عمر د ټولو زندګۍ دې دا سزا په یادي او بیا د دې کار جرأت ونه کړي. ورته دا مې هم په وسه پوره ده چې د وخت به حاکم دې په سخته سزا کې واچوم، لیکن بچی دا کار هم نه کوم. ورته دا مې هم په وسه پوره ده چې د شپې په آخر کې خپل رب ته سر تور کم او ستا خلاف خپل رب ته خپل فریاد پیش کم. ورته بچی په خدای قسم چې آل و عیال دې ټول در نیست و نابود کم، لیکن دا هم نه کوم. ورته دا مې هم په وسه پوره ده چې د اوس څه دا اراده وکړم چې د قیامت په میدان کې د الله و حضور ته ودرېږم او در دې ګریوان دې ونیسم، د الله و حضور ته دې پیش کړم چې زما سره دې ولې دومره ظلم وکړي، او هلته په خپل قصاص او د خپل انتقام و بدله د قیامت په میدان کې د الله په زور درڅه واخلم. ورته دا هم نه کوم. ورته بچی دا مې هم وعده د ځانه سره ده که چیرې ما ایمان تیر کړی
او ما ته الله تعالی د شفاعت اجازه وکړه چې د یو چا شفاعت وکړه دا مې وعده ده بچې ستا بغیر جنت له هم نه ځم د ټولو څه مخکې به اولۍ ستا شفاعت کوم د ټولو څه مخکې به اولنی ستا سپارش الله ته پیښوم او د ټولو څه مخکې به اولنی د جنت ته که تللو اجازه راته وسوه په ټولو ملګرو کې مې اولنی یم ته نو هغې خلکو د خلکو د بدو جواب په دې شکل باندې ورکاوی هغې د خلکو د بدو انتقام په دې شکل باندې اخیستی هغې د خلکو پر بده وینا او د خلکو پر زیرېدو باندې په دې شکل باندې صبر او برداشت کوی او د هغې د معافی د حد نو دا هغه خلکو چې د انبیاو پر نقشه باندې زندگی تیروله دا هغه خلکو چې د مرګ بعد د پیغمبر علیه السلام د لاسه څخه د حوض کوثر د اوبو د څښلو تمه یې درلوله او دا هغه خلکو چې د پیغمبر در لواء الحمد د حمد در بیرغ لاندې د پیغمبر سره د جنت د تللو تمه دارو نو چې کوم خلک د انبیاو نقشه اخی هغې په زندگی کې د چا پر تجاوز باندې د چا پر تیزی باندې هغې زندگی په دغه شکل تیروي او چې کله دغه معافي اوسي دې معافي کې الله تعالی څومره فضیلت اچي زموږ د بزرګانو کې ملا محمود رحمه الله چې د دیوبند اولنی بنیاد د سره روان دیوبند په ابتدا کې دوه محمود او یو ملا محمود میرټي د میرټ په هندوستان کې اوسېد او دویم شیخ الهند شیخ العرب والعجم محمود الحسن دیوبندی چې هغې شاګرد او ملا محمود میرټي استاد ملا محمود میرټي چې د دیوبند ابتدا د سره روانه سوله الله تعالی ډېر تقوا او ډېر فریض او ډېر صبر او ډېر برداشت ورکړی د په حالاتو کې لیکلي دی ورځ د حدیثو د درس څخه ډېر ستړی راغلی کور ته چې کله کور ته راغلی نو زنانې یو سالن ورته پیش کړی دی ورته برابر کړی دی د دوی په اصطلاح کې دی هغه اردو لفظ دی هغې کې چړی لیکلی دی شاید زموږ په علاقه کې هغه سالن یې یا نه د چې کله سکه وزمو کله هغه دومره تریو دی د مالګې په خاطر چې د هغې سکه نشي کولی یو ساتکۍ د ځانه سره سوچ وکړی چې دغه زنانې ته کم سے کم دومره شکایت خو وکړه چې زنانې لږ دا مالګه دي بې حده نه ده اخر ویل دا خو انسان دی د انسانه څه کمی و بیشي کېږي داسې نه چې زه دا خبر ورته وکړم د هغې په زړه کې لږ زړه زیرېدل راس باید چې څومره یې خوړلی سو نور یې ورته هلته کښېښوی بس اوس دغه کمی و بیشي که د دې زنانې څه کېږي که نن زه دې زنانه ته دا ګیله وکړم زما څه چې کومه کمی و بیشي کېږي سبا به د قیامت په میدان کې هغه ګیله الله زما سم کوي او که نن زه دې زنانه سره درګذر وکړم بس زه خوله ورباندې پټه کړم سبا به د قیامت په میدان کې الله تعالی زما پر کمی و بیشي باندې خوله پټوي وایي چې کله وفات سو د وفات څه وروسته یو شاګرد په خوب کې ولیدی حضرت الله تعالی څه ورته در سره وکړه د دستي دغه سالن قصه ورته وکړه چې پر هغه سالن باندې مې چې کومه خوله پټه کړه الله تعالی زما پر ټولو خسوراتو باندې خوله ځکه زندگی په دې شکل تیرول او زندگی په دې جذبه باندې تیرول چې زه به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سیرت او نقشه خپلوم او زه به د پیغمبر په تعلیماتو عمل کوم او چې د پیغمبر کم هدایات در ما پورې رسېدلي دي هغې به زه د زندګۍ د تیرولو یو دستور و نقشه جوړوم او د پیغمبر په تعلیماتو کې چې حضرت جابر ابن سلیم د پیغمبر څخه پوښتنه وکړه والاعهد الی یا رسول الله ای د الله رسول ما ته یو څه نصیحت وکړه پیغمبر اولنی نصیحت دا ورته وکړي لا تسبن احدا په زندګۍ کې چاته ښکنځل مه کوه او ما د دې دوې ترجمې بیان کې یوه ترجمه په تېره جمعه کې ما وکړله چې د دې معنا دا ده چې چاته ښکنځل نه کول او د امت د تباهۍ زمانه هغه ده چې په امت کې ښکنځل زیات سي او دویمه ترجمه دا ده چې چاته په سپک نظر مه ګوره چاته بده خبره مه کوه څوک در ځان کم مه بوله او د چاته د ذلت او د رسوایي په شکل باندې نظر مه کوه که هر څومره ګناهګاره دی د ګناه څخه نفرت کوه لیکن ګناهګاره ته په سپک نظر مه ګوره مه بده خبر ورته کوه الله تعالی دې موږ او تاسو ته د پیغمبر پر تعلیماتو عمل را نصیب کړي واخر دعوانا